ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. اوس د دې منافق په مقابله کې الله یو بل کس ذکر کوي او نور خلق الله ذکر کوي چې هغه خلک چې هغه ژوند د الله د پاره وي، هغه مرګ د الله د پاره وي، د الله د پاره خپل ځان وقف کړي. ومن الناس بعض د انسانانو نه من هغه څوک دي یشری چې خرڅوي نفسه خپل ځان په الله خرڅ کړی دی بس ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو د رضا د الله. د ژوند مقصد وي د الله رضا کول، د ژوند ستر هدف د الله رضا، بس دا د ژوند مقصد وي چې زمانه الله څنګه راضي شي. او دا به څنګه معلومیږي چې انسان چې کله په ژوند کې هر عمل د الله د پاره کولو آخر بیا دې مرتبه ته ورسیږي چې د هر کار به د الله د پاره جوړ شي، د هر وینا به د الله د پاره جوړ شي. ابا یزید بستامی رحمت الله علیه هغه فرمای چې متقی هغه چاته وایي چې من قال لله ومن فعل لله، چې هغه خبرم کوي د الله د پاره کوي او که هغه کارم کوي د الله د پاره کوي. نو ابتغاء مرضات الله، نو د ځان په الله خرڅ کړی وي، د ژوند هدف او مقصد د الله رضا ګرځېدلی. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. زما ژوند، زما مرګ، زما قرباني او زما منځ او زما ارث د الله د پاره دي. نو داسې خلق په دنیا کې وجود لري چې د هغوی د ژوند مقصد د الله رضا وي، د ژوند مقصد د دین سربلندی وي. میرے زندگی کی مقصد تیرے دین کے سرفرازی، اسی لیے میں مسلمان ہوں اسی لیے نمازی. زما د ژوند مقصد دا دی چې دنیا کې الله ستا دین غالب شي، د دې لپاره خو زه مسلمان شوی یم، د دې لپاره خو زه منځونه کوم. چې دا مې مقصد نه دی د ژوند، که د دنیا مې مقصد وي، پیسې مې مقصد وي، دا ژوند بیا ژوند نه دی. والله رؤوف بالعباد، الله شفقت کوونکی د خپلو بندګانو باندې. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، عجیب آیات ده. الله فرمای اے مؤمنانو ادخلوا فی السلم کافه، داخل شئ تاسو په اسلام کې پورا. الله پاک نیمګړی اسلام د چانه نه قبلوي. نیمګړی اسلام چې مونږ کومه، لیکن د الله د دغه حکم د دغه نافرمانی نه ځان نه ساتم. مونږ کومه د سود نه ځان نه ساتم، مونږ کوم د غیبت نه ځان نه ساتم. په جماعت کې خو د الله دین منم، په محکمه او په قضا او په حکومت کې د الله دین نه منم. الته به سیکولرزم منم، الته بیا لیبرالیزم منم، الته بیا هیومنزم منم، الته بیا کمونیزم منم، الته بیا نور چې څومره لادینیت دی، بېدیني، ګلوبلایزیشن ورته وایي، نړیوالتوب، نور چې څومره دینونه دي، دغه دینونه بیا منم. نو دغه اسلام الله ته قبول نه دی. الله چې مانځه وخت راشي خو زه مونځ کومه، لیکن وعده راشي بیا ستا د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وعده نه کومه. بیا مې چې زړه څه غواړي زه بیا هغه کومه. ګډا وي که هغه چې څومره بېدیني وي، هغه څومره د الله نافرمانیانې وي، هغه بیا زه کومه. په هغه وخت کې مې بیا پروا نه وي، هلته بیا دا بهانه کومه چې بس همدا زوی مې دی، زړه پېته شومه، ارمان وباسمه. ارمان خو به د بیا قبر کې وځي چې کله ملائک راشي او تا نه پوښتنې وکړي او ګروزونه د اوسپنې دا درته ونیسي، بیا د ارمان پوره کېږي. دنیا کې چېرته د ارمان پوره کېږي؟ ارمانونه هلته پوره کېږي. نو الله فرمایي چې ګوره زه مسلمان یم، خو لیکن لباس به زه د مسلمان ښځې په شان ته نه جوړوم. لباس به چې ما په سریال او په ډرامه کې کم لباس لیدلی، دغسې لباس به زه ځان ته برابروم. ځکه زه په عقیده کې خو مسلمان یم، په عمل کې بیا زه د هندوانو په شان ته یم، لباس به د هندوانو په شان ته جوړوم. او نور بېدیني چې دا داسې دین الله ته قبول نه دی. الله غواړي پورا جزئی اطاعت د الله په نسبت باندې قبول نه دی. چې مؤمن ځان نه جوړي، پورا به ځان نه مؤمن جوړي. د الله هر حکم ته به تابع وي. چې ګوره کوم انسان چې د الله سره دا وعده وکړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، ما چې کوم انسان دا کلمه ووایي، الله سره دا وعده شوه چې الله زه به اوس ټول ژوند د دغې کلمې لاندې تېروم. که دغې کلمې لاندې چا ژوند تېر نه که
او ژوند د خپل خوخه مطابق او ژوند د خپل هوا او هوس مطابق د نفس مطابق او دارنګ دغه د ژوند طریقې چې د ټول د پردیو په شان ته د غربیانو په شان ته د اروپایانو په شان ته او د امریکایانو په شان ته ژوند، نو دغه مسلمان د الله په نسبت باندې هیڅ نه ده. لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل. الله فرمایي تاسو هیڅ شی نه. الله خپل خبره د سورۃ مائده کې وتا استراشي لستم على شيء، مسلمان ته هیڅ شی نه، ما ته هیڅ حیثیت نه لري. د دوه روپو حیثیت د الله په نسبت باندې نه ده چې کله ته د خپل خوخي مسلمانی کوي، مسلمانی به د الله د خوخي نه کوي. کلمه چې دی ویلا نو اوس به ژوند د کلمې مطابق تیری، د ژوند هر لحظه ته به د الله نه راهنمایي اخلي، ته به د قران کریم نه راهنمایي اخلي. وعده سو کوم زه د خپل خاوند سره څنګه ژوند تیر کوم، خپل بچو څنګه تربیه وکم، زه چې د خپلوانو سره باید په کومه طریقه معامله او تعامل وکم. نو دا ټول شیانو ته چې په ژوند کې وګوري، اختر راشي څنګه ژوند وکم، رمضان المبارک روزه راغله زه باید څه وکم، عبادتونه کم دي، سهار ماښام اذکار دا څنګه دی، تلاوت به وکم، خپل بچی به دین ته کینوم. دا شیان کوي خو مسلمانی دی الله په نس قبول کنا، جزئی اطاعت دی الله په نس باندې قبول نه ده. الله فرمای یا ایها الذین آمنوا ایمان والو ادخلوا فی السلم کافه، داخل شتاسو په اسلام کې پورا نیمګړی اسلام کې داخله دل دی الله په نس باندې قبول نه ده. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تاسو مروانیږي د شیطان د نقش قدم پسې. کوم انسان چې نیمګړی اسلام مني دا د شیطان د قدمونو پسې روان شوی دی، پورا اسلام باندې روانیږي، بیا به ته د رحمان په لار روانې کنه. نیمګړی اسلام باندې څوک روان دا د شیطان په نقش قدم روان دی. انه لکم عدو مبین، دغه شیطان ستاسو د پاره دشمن د ښکارا. الله فرمایي چې مؤمنه مسلمانه پام کوه د شیطان ونه مني، دا ستا دشمن دی، ظاهری دنیا درته خسته کړه ده، نو دا تا لوی کند ته خطا کول غواړي، دا ستا دشمن دی، دشمن او پیژنه. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، کچیرته او خویدل تاسو د پوره اسلام باندې د عمل کولونه، فعلموا پوش ان الله عزیز حکیم، الله زور ور ده، الله به عذاب درکې په آخرت کې، حکیم حکمتونو والا د دنیا کې دی نسی نه. نو ته چې دنیا کې الله مال او دولت درکړه ده، ته نورم دی الله نافرمانی کې الله دې نه رانیسی، په دې دوکه شوی چې ولا زه سمې ما چې الله ما ته سنو وای. هل ينظرون، اوس الله دا وای چې دا خلک چې پوره اسلام ته ناراضي، پوره اسلام باندې عمل نه کوي، څه وجه ده؟ وای دوی دا وای هل ينظرون، دوی انتظار نه کوي الا ان ياتيهم الله، چې الله ورته راشي، الله پستر ګوري بیا به دوی په پوره اسلام باندې عمل کوي. او داسې اسلام خو بیا د الله ته قبول نه ده چې الله وګوري، نو چې وګوري بیا خو هر څوک مني. الا ان ياتيهم الله، چې راشي دوی ته الله فی ظلل فسور کې من الغمام د وریزنا والملائکه، او ملائکه ګوري، ملائکه راشي ورته، بیا به دوی بیا پوره اسلام کې داخليږي. نو وقضی الامر، یا دا چې پورا اسلام باندې به الله داخليږي چې الله فیصله وکي د کارونو د څه کار د قیامت یا د مرګ فیصله الله وکي، نو یا د عذاب فیصله الله وکي چې عذاب راولېږي. بیا په هغه وخت کې فرعون ته بیا کلمه فائدہ ورکړه، فرعون ته بیا ایمان فائدہ ورک، هغه وخت خو بیا څه فائدہ نه کوي کنه. الله فرمایي دا خلک یاد دې انتظار کوي چې الله پسترګو ویني، یاد دې انتظار کوي چې ملائک پسترګو وګوري، یاد دې انتظار کوي چې د الله عذاب پر راشي یا قیامت پر راشي. نو دا وخت بیا انسان نه الله پاک دین او ایمان نه قبلای نه عمل قبلای.